پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو د پاکستان په جوماتونو کې کومې ناروا کړنې کیږي په دې ویډیو کې له تاسو سره شریکوم. ویډیو تر پایه سره وګورئ او د نورو داسې معلوماتي او تازه ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو فیشن ماډرنیزم او ښکلا دې ته نه وایي چې ښځې دې جامې وباسي او یا دې هم دومره لنډې او تنګې جامې واغوندي چې ټول بدن یې ترې ښکاره شي او د معاشرې د فحاشي باعث وګرځي. ماډرنیزم په اصل کې د انسان په دماغي صلاحیت ولاړ دی، نه په دې چې انسان دې تنګې جامې واچوي او بیا دې د خپل جسم نمایش د معاشرې نامحرمه خلکو ته وکړي او په دغه ناروا او غیر اسلامي لباس باندې د انسان اصلیت او خاندان معلومیږي. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو په ویډیو کې وینئ دغو پاکستاني نجونو د پاکستان د لاهور ښار په بادشاهي مسجد کې ولاړې دي او داسې جامې اچولې دي چې د دغو جامو په اغوستلو سره د دغه مقدس ځای بې حرمتي کیږي او په انځور کې ولاړې نجونې ښکاري چې دا د لاهور په بادشاهي مسجد کې په داسې انداز کې ولاړې دي لکه انسان چې میلې ته ورغلی وي، لیکن بل خواته دوی ته نږدې ولاړې غیر ملکي او غیر مسلمانې ښځې چې تاسو یې په سکرین باندې لیدلی شئ بیا د دغو مسلمانو پاکستاني نجونو پرتله د دغه مقدس ځای د احترام په خاطر یې سر او وجود پټ کړی دی او نه غواړي چې د داسې دیني مقدساتو بې حرمتي وشي او دغو پاکستاني نجونو ته دا پیغام ورکوي چې هغه کارونه او کارنامې چې تاسو کوئ دا ماډرنیزم نه دی، دا بې غیرتي او بې حیایي ده او په ماډرنیزم او ښکلا پورې هیڅ اړه نه لري. دوستانو تاسو د داسې کړنو او داسې بې حیاییو په اړه څه نظر لرئ چې پکې مقدس ځایونو ته احترام نه کیږي؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.